السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله په شان کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو او هغه عمل دا دی چې بعضې ملګري داسې چې بدن کې تکلیف وي او دغه رنګې چې کوم دی ډاکټرانو له تللی وي او د هغه مسله حل شوې نه وي او د ده په ټسټونو په مختلفو ذریعو سره د ده پته نه لګي چې یاره زما دا بیماري څه ده چې زه د هغې علاج وکړم او دغه رنګې زما دا مسله حل نه شي. ټول بدن کې چې څه قسمه تکلیف وي څه قسمه بیماري وي که په ټسټونو کې او داسې درته انسان ته پته وي او که نه وي تاسو دا عمل وکړئ انشاءالله ستاسو د بدن نه به دغه بیماري بالکل ختمه شي. هغه عمل باندې ځان پوهې کړئ په دغه طریقې سره وکړئ انشاءالله ډېره فایده به تاسو ته درکړي. دوو منځونو نه پس هغه چې کوم دی دا عمل دی د ماسخوتن لمونځ نه پس او د ماښام لمونځ نه پس یا باعثو 313 مرتبه وایي دا د الله رب العزت په نومونو کې یو نوم دی. یا باعثو دا تاسو 313 مرتبه د ماښام لمونځ نه پس او 313 مرتبه د ماسخوتن لمونځ نه پس دا په اوبو دمه وئ چې ماښام یې غم دم کړلې ماسخوتنه پورې وبس کوئ او دغه رنګې چې د ماسخوتن یې غم دم کړلې سبا د ماښامه پورې ترې هغه وبس کوئ. انشاءالله ستاسو په بدن کې چې څه قسمه بیماري وي ظاهري وي باطني وي تاسو ته پته وي یا نه وي دردونه دي تکلیفونه دي لا علاجه دي علاج والا دي انشاءالله په دې سره به ستاسو نه هغه بیماري ختمه شي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.